قسم په الله باندې چې داسې خلک شته دی په دې زمانه کې زما او ستا په کور او کلي او وطن کې هر سړی دی په دې باندې غور او فکر کوي چې فرعون، نمرود، شداد، ابو لهب، ابو جهل، عقبه، نظر هغه په شاګردانو کې هم نه راځي. شیخ صاحب سردار ولی رحمه الله به کله کله فرمایل وایي ابلیس په شاګردانو کې هم نه راځي، ابلیس او شیطان په شاګردانو کې هم نه راځي. دا بعضې خلک دومره د نفاق کې مهارت لري. که د دې زمانې ظالمان هغه د مخکنیو ظالمانو په پرتله باندې راواخلي نو حجاج بن یوسف او ابو مسلم خراسانی او فرعون او نمرود او ابو جهل هغوی به ترې حیا او شرم وکړي چې موږ دې وشرمولو. موږ خو ستا په مخ کې سانتن نه ورکو. نو د نفاق نه چې یېرېږي هغه مؤمن دی، او چې د نفاق نه بېغمه دی هغه منافق دی. دا حسن بصري تابعي فرمایي.